تاسو ته دروغ او جوړ خوشاله بوي په نننۍ ویډیو کې می ډیر د خوښۍ خبر تاسو لپاره راوړی ده چې تاسو به ډیر د خبر چې دوستانو خوښ کی نو دا سیده دوستانو دا چې اوس مهال ټلګرام اعلان کړی دی چې چیرته په ټلګرام کې یو څوک د ټلګرام چینل جوړ کی او هغه مونیټایز کی نو موږ به هغه ته پیسې ورکو په هغه باندې به ارنینګ راځي او موږ به په بدل کې پیسې ورکو دا چې څنګه دوستانو څه شرایط لري او څنګه دغه پیسې موږ ته راکوي څنګه لګلې شو ټول معلومات په همدغه ویډیو کې تاسو ته ښایم نو ویډیو چې د هغه تر پایه سره وګورئ ویډیو مه سکپ کوئ نو دوستانو ډېره په زړه پورې ویډیو دی نو د هر څه مخکې تاسو باید یو د ټلګرام چینل ځان لپاره جوړ کړئ چې تاسو کتلی شئ دغه زما چینل دی زه خپله په دې کې هر ورځ معلومات شیر کوم او تاسو هم په خورا درنه هیله کوم چې دغه کې سبسکرایب شئ او دغه در سره جوین کړئ دوستانو نو دغه ټلګرام چینل لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي او د ویډیو په کمنټ کې به هم وي او زما واتس اپ ګروپونو کې هم شته دوستانو نو دا چینل به څنګه جوړو ما تاسو ته ویډیو مخکې هم اپلوډ کړی دی د هغه ویډیو لینک هم په ډسکرپشن کې شته دی خو بیا هم په همدغه ویډیو کې هم یو څه معلومات په تفصیل سره در کوم چې څنګه چینل مونږ تاسو په ټلګرام کې ځان لپاره جوړولی شو نو سم تاسو بلاړ شئ لومړی پلی سټور ته له پلی سټور څخه خپل ټلګرام راخلاص کړئ یو نمبر به ورکړئ دا ټلګرام جوړولو ویډیو لینک هم په ډسکرپشن کې هم شته دوستانو کله مو چې ټلګرام جوړ کړ را به شئ پورته درې خطونه تاسو ته ښکاري په دغه چپ طرف ته کونج کې په همدې باندې به کلیک واخلئ کله مو چې په همدې باندې کلیک وایاست په دې کې مونږ تاسو ته یو بل اپشن راکوي چې هغه کنیکټس اپشن دی په دغه کنیکټس اپشن باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ کله مو چې په دې باندې دوستانو کلیک واخیستلو په دې کې مونږ تاسو ته یو نیم ګروپ دی او یو نیم سکیورټي او چړ دی او بل نیو چینل دی دوستانو راځو په همدغه نیو چینل باندې کلیک ورته اخلو کله مو چې په دې باندې کلیک وایست په پورته سر کې دوستانو مونږ تاسو ته لومړی دلته کې وایي چې تاسو یو تصویر انتخاب کړئ د خپل چینل لپاره او بیا وایي چې تاسو یو نوم انتخاب کړئ د خپل چینل لپاره او بیا په دې کې وایي چې تاسو یو سټیکر که غواړئ مو لګوئ که نه غواړئ مه لګوئ او دغه ډسکرپشن کې خیر څه تاسو لیکئ هم لیکلی شئ ورته او بیا به راشئ په صحیح ټیک مار علامه باندې به کلیک واخلئ تاسو چینل چې دی هغه به جوړ شي چې وړاندې مې هم تاسو ته ویډیو اپلوډ کړی دی تاسو چینل به په دې ډول راخلاص شي څنګه دا موږ مونیټایز کولی شو او څنګه پیسې ترې ګټلی شو او څه شرایط لري دوستانو نو زه راځم لومړی دلته په خپل چینل دغه نوم باندې کلیک اخلم کله مو چې په نوم باندې کلیک واخیستو پورته په درې خانو باندې کلیک اخلو په درې خانو باندې چې کله کلیک واخیستو دلته موږ او تاسو ته په دغه اپشنونو کې دغه دریم اپشن راکوي راځو په همدغه دریم اپشن باندې کلیک اخلو په دې باندې چې کله دوستانو کلیک وایستو موږ لومړی دلته موږ ته اور دلته ریویو دی که نه موږ یې کتلی شو د خپل چینل لیول کتلی شو بوسټ لیول اپ یې کتلی شو همدا شانتې هر څه کتلی شو دغه د زموږ چینل چې د لینک دی دا هم تاسو د سر کپي کړئ له نورو ملګرو سره هم شریک کولی شئ او بل ګیټ بوسټ ویز ګریپ دی که نه دوستانو دغه هم دی په دې کې به مونږ او تاسو څنګه دغه شرایط پوره کوو او څه شرایط لري دوستانو شرایط یې دغه دی چې تاسو به لومړی یو چینل جوړوئ چینل مو چې کله جوړ کړ د ټلګرام او بیا به زر سبسکرایب پوره کوئ او زر کسان باید تاسو چینل سبسکرایب کړي او زر کسان باید جوین شي ورته یعنې زر سبسکرایب باید تاسو پوره کړئ چې ما سره فعل حال 4 کله مو چې پوره کړ دا بیا په اتومات ډول ویریفای کېږي دا نه کوم بانک اکاونټ ته ضرورت لري نه کوم پیپال ته ضرورت لري نه کوم ویزا کارت ته نه کوم ماسټر کارت ته چې تاسو له هغوی سره وصل کړئ دغه ویډرا به څنګه کوو دوستانو دغه ویډرا به موږ تاسو ساده ټلګرام والیټ سره کنیکټوو او دغه ویډرا به موږ او تاسو بیا په ټون باندې کوو د دې ویډرا چې د هغه په ټون باندې کیږي دوستانو کله چې دغه تاسو ویریفای کوئ تاسو بیا کولی شئ خپلې پیسې په اسانۍ سره نغدې هم وباسئ او له ټون کیپر څخه بیا ټلګرام والیټ څخه ټون کیپر ته ولېږئ او له ټون کیپر څخه بیا کولی شئ باینانس یا نورو صرافۍ او ایکسچینجونو ته والیټونو ته ولېږئ او په اسانۍ سره یې موبایل ته هم ایزي لوډ کولی شئ او نغدې هم ترلاسه کولی شئ دوستانو خورا اسانه طریقه دی په ډېرې اسانۍ سره دغه پیسې تاسو نغدې کولی شئ تاسو به یوټیوبونو کې شرایط لري چې دومره سبسکرایب پوره کړئ دومره واچ ټایم پوره کړئ او بیا یې په مثلا بانک اکاونټ سره وصل کړئ بیا په افغانستان کې نه کېږي خو دغه چې دی دوستانو پرته له شکه په افغانستان کې هم کولی شئ که نه په افغانستان کې هم دغه مونیټایز کېږي تاسو کولی شئ له دې هغې څخه پیسې ترلاسه کړئ او دغه پیسې ویډرا کړئ چې خورا اسانه طریقه دی
نو دوستانو دغه طریقه چې د خورا ډیره اسانه ده د ټلګرام څخه د پیسو ګټلو دا چې موږ تاسو به څنګه ټلګرام والټ جوړو. بعضې ستونزې په ټلګرام والټ کې دوستانو راځي، بعضې وخت کار نه کوي، VPN سره کار کوي. خو راځو تاسو په پورته سرچ کې دلته ورته ولیکئ والټ، را به شئ مثلا سرچ کې به تاسو د والټ ورته ولیکئ. زم راځم والټ مو چې کله ولیکلو تاسو ته اوس د ټلګرام والټ راځي. تاسو کتلی شئ پورته موږ ته راغی همدغه ټلګرام والټ چې دی دغه بورډ د دوستانو دغه به تاسو راخلاص کړئ او بیا به راشئ په دغه اوپن باندې به کلیک ورته واخلئ. کله چې بری باندې کلیک واخلئ لږ او تاسو به منتظر واوسیږئ تر څو موږ ته د دې صفحه راخلاصه شي. نو ډېری وخت کار نه کوي دغه والټ، یو څه ستونزه هم په دغه والټ کې شته دی. VPN هم که داسې کار ونه کوي بیا VPN هم ورته کنیکټ کوي، VPN سره به هم وګورئ چې کار کوي او که نه کوي. راځو لیټس ګو باندې کلیک اخلو. لیټس ګو باندې دوستانو تاسو کتلی شئ دغه د والټ ته مونږ را داخل شو مونږ او تاسو دلته کتلی شو ټوټل بیلانس چې دی په دغه والټ کې هغه اویلیبل بیلانس چې دی 0 دی که نه، ډالر هم په دې کې دی او د څنګه همدغه مورې اسیډ دی کوین دی دوستانو چې دغه ټون کوین دی چې 7.15 ډالر قیمت لري. یو ټون کوین 7.15 ډالر قیمت لري. موږ تاسو به ویډرا هم په همدغه ټون کوین باندې کوو. کله چې راشئ ټون کوین باندې کلیک واخلئ، کله چې تاسو پیسې دې ته له ټلګرام بورډ څخه راولېږئ او دغه تاسو کولی شئ نورو خلکو ته ولېږئ، سینډ چې کوئ نورو ځایونو ته هم لیږلی شئ. مونږ سره اوس پیسې نشته ځکه هم کار نه کوي. بانک اکاونټ ته هم لیږلی شئ، P2P مارکیټ ته هم لیږلی شئ او دلته دې والټونو ته هم دوستانو تاسو دغه لیږلی شئ او تاسو کولی شئ دغه ولېږئ. په دې کې دوستانو مونږ هر څه نه مخکې کوم کار چې کوو هغه بیک اپ کړی دی دوستانو. راځو سیټینګ برخې ته. کله سیټینګ برخې ته راشو دلته پاست کوډ باندې کلیک اخلو، انیبل پاست کوډ. دلته مونږ تاسو یو کوډ به دغه والټ ته ورکړو، هر ډول کوډ چې تاسو غواړئ خپل یو کوډ دې ته ساوت کړئ تر څو کله چې بیا دغه تاسو راخلاصوئ په دغه کوډ باندې راخلاص کړئ. او یا را به شئ یو ایمیل به هم دې ته دوستانو تاسو ورکړئ او تاسو ایمیل ته یو کوډ ځي لاړ به شئ، خپل ایمیل به راخلاص کړئ. کله مو چې خپل ایمیل راخلاص کړ تاسو ایمیل ته به یو کوډ ورغلی وي، را به شئ کوډ به راواخلئ. بعضې وخت دوستانو کوډ نه راځي موږ ایمیل ته، موږ تاسو به VPN هم کنیکټ کړو. که چېرته کار وکړو تاسو سره چې هر ډول VPN وي کولی شئ هغه ورته کنیکټ کړئ. نو راځو VPN هم یو ځلې ګورو چې کار کوي او که نه. نو دوستانو موږ ته کوډ نه راځي، دا چې اساسي مشکل هم یو څه په همدغه کوډ کې دي که نه، چې کوډ موږ تاسو ته ډېری وخت نه راځي. تاسو بار بار کوشش وکړئ تر څو دوی تاسو ته خپل کوډ راولېږي دوستانو. نو موږ به کوشش کوو تر څو موږ ته کوم کوډ چې د دوی دغه راولېږي، تاسو بیا هم بار بار کوشش کوئ تر څو دغه ټلګرام روباټ څخه کوم والټ څخه چې کوم کوډ دغه تاسو ایمیل ته راشي. نو ډېری کسان همدغه ستونزې سره مخامخ دي چې بعضې ملګرو ته کوډ نه راځي خو بعضې ملګرو ته بیا کوډونه راغلي دي. نو کوډونه هم حتما تاسو دغه کوډ راځي. دا چې د دوی والټ یو څه مصروفه دی په همدې خاطر باندې دغه کوډ هم یو څه ځنډېږي. نو کله چې کوډ تاسو ته راشي کوډ بیا هلته ورکړئ. تاسو بیا وړاندې نوره طریقه هم زه هم درته ښایم چې نوره بیا وړاندې څنګه لاړ شو. نو دا ویډیو چې وه دوستانو همدومره تاسو لپاره ما جوړه کړه چې په دې کې مې تاسو ته دغه خپله طریقه وښودله چې څنګه په دې کې موږ تاسو والټ کې اکاونټ جوړ کړو او ټلګرام څخه څنګه پیسې وګټو د ټلګرام چینل څخه. نو ویډیو دوستانو زه هم نوره نه اوږدوم، دا چې څومره تاسو هم ستومانه شوي نه وای. دغه معلومات چې کوم ما تاسو لپاره راغونډ کړي وو په دغه ویډیو کې مې ټول در سره شریک کړل. دا ډېره خوندوره طریقه ده دوستانو او ډېر ښه چانس او فرصت دی د موږ او تاسو لپاره. تاسو هم خپل د ټلګرام کوم چینلونه چې دي دغه در سره جوړ کړئ او کار پکې وکړئ. زر سبسکرایبه خو دومره زیات شی نه دی، نو همدغه حتما در سره جوړ کړئ. که چېرته تاسو غټ چینل لرئ لینک یې پکې شیر کوئ، واټساپ ګروپونه لرئ ملګرو ته لینکونه واستوئ تر څو هغوی هم د لینکونه درته شیر کړي. ملګري به حتما لرئ غاټو غاټو ګروپونو والا، نو تر څو دغه لینک تاسو ته شیر کړي تاسو ټلګرام خلک سبسکرایب کړي او تاسو مونیټایز کړئ او بیا خپلې پیسې ترلاسه کړئ. ویډیو دوستانو تر همدې ځایه وه، که خوښه مو وي در سره لایک کړئ، نورو دوستانو سره هم شیر کړئ.
کومه پوښتنه او غوښتنه نیوکه هر څه چې لرئ په ازادانه ډول یې کولی شئ موږ سره شیر کړئ. واتساپ نمبر هم په سکرین باندې تاسو ته ښکاري، کولی شئ دغه واتساپ ته تاسو موږ ته میسیج وکړئ تر څو کومه غوښتنه لرئ پوښتنه لرئ. ډېری دوستان دي ما مخکې هم ورته ویلي دي چې خپلې پوښتنې نظرونه شریکوئ، ځکه چې موږ هم همدې لپاره لګیا تر څو د افغانانو لپاره یو داسې سهولت رامنځته کړو چې دوی یو څه ګټه ترې واخلي. حد اقل د انټرنیټ خرچه خو وباسي که نه، نو پوهه هم په دې کې ډېره زیاته ده. موږ تاسو انټرنیټ خاص هم فالوو، ډېری دوستان دي انټرنیټ فعاله کې بس ویډیوګانې ګوري، ټوکې ټکالې پکې ګوري به د فیسبوک یا یوټیوب نورو ځایونو کې، بس همدغه ویډیوګانې ګوري او دغه امبیانې بس ختمې کړي. نه، موږ تاسو به داسې نه کوو، موږ تاسو به پلټنې کوو چې نړۍ څه کوي، نړۍ کومو حالاتو کې روانه ده، انټرنیټ کې څه کارونه ترسره کیږي. حد اقل موږ او تاسو باید لږ څه پوهه ترلاسه کړو په انټرنیټ کې، یو څه مخته ولاړ شو. نو موږ تاسو طریقې باید زده کړو، یوټیوب ته لاړ شو، سرچونه وکړو، داسې نه چې بس موږ تاسو 20 GB نیټ فعال کړو، 10 GB نیټ فعال کړو او په 15 ورځو کې صرف ویډیو کتلو باندې ختم کړو. نه، داسې نه کېږي. نو موږ او تاسو به داسې کوو چې معلومات به ترلاسه کوو تر څو معلومات حاصل کړو او له نړۍ سره له انټرنیټ سره ځانونه بلد کړو. نو نورو دوستانو خبرې نه اوږدوم، تمه ده دغه ویډیو مو خوښ شوې وي نو ویډیو د سره لایک کړئ، نورو دوستانو سره هم شیر کړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، د ټلیګرام چینل هم د یوټیوب چینل هم دوستانو. تر بل ویډیو چې بیا به زه راځم تاسو په لوی الله سپارم. ښه وخت.